ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما عزتمند مشرانو او گران ورونو دوستانو ډیر خلک زمانه د زکات د مسائل تپوس کوي نو د زکات په موضوع ورته یو څو خبرې کول غواړم اول دا چې شریعت کې د زکات د ورکولو دپاره موده مقرر ده کنه دویم دا ده چې زکات په کومو کومو مالونو کې ده دریم دا ده چې چاله به یې ورکوي هړومبۍ خبره شریعت د زکات د ورکولو دپاره څه میاشت نه ده مقرر کړې خو د خلکو د خپلې اسانۍ دپاره زمونږ پښتانه اکثر زبرګه کې ورکوي او د حکومت خلک په رمضان کې علي او په عربو کې عام په رمضان کې کنی د هر چا خپل کال له ما سره نن پیسې رانې نو بل کال له په دې ورځو کې په ما زکات واجب شي چا سره په شو قدر کې پیسې رانې په بل کال شو قدر کې به زکات واجب شي چا سره د رکوټي اختر میاشت کې رانې د باندې به پر رکوټي اختر میاشت کې واجب شي نو هر سړی او د هغه مال او د هغه کار د خدای او د رسول د طرفه میاشت نه ده مقرر خلک د اسانۍ دپاره صرف دا کار کوي حضرت عثمان زمانه کې به هغې سړي ولیکل محرم میاشت کې به یې زکات را جمع کوو ځکه وی کال پوره شي محرم د نوې کال آغاز دی نو دا د اسانۍ دپاره کني که چا باندې کال نی پوره شوی چا په پیسو شپږ میاشتې تېرې شوي نو د باندې زبرګه کې ورکول خو نشته چې خپل کال پې پوره شي هغې به ورکوي نو د هر چا مال او د هغه کال دا چې سړي سره یو ځل سرمایه جمع شوي نو د هغې مخکې نه زکات ورکول لوا دي حکم دا نشته ځکه د انسان حالات وي یو انسان وي مالدار وي یو ضرورتمند والا راشي د ده کال نه دی پوره او زکات ورکه ځان سره ولیکه یا په خپلو خپلوانانو کې څه واقعه راشي او هغه سره د امداد کولو ضرورت وي نو تا هغه سره امداد وکړه د زکات په شکل کې ځان سره یې ولیکه نو د وخت نه مخکې ورکول زکات روا دی خو چې تا سره یو ځل سرمایه وي ځان سره یې لیکه نو چې کله بیا حساب کتاب کې چې څومره دې ورکړي هغه د هغې نه منها که چې دا ما ورکړه ځکه ضرورتمند خلک راځي سړي له تا باندې لا کار نه دی پوره شوی ورکړه هغه نه ځان سره ولیکه او دا ښه خبره ده زکات داسې ښکلی نظام دی چې دنیا کې یو دوه نظامه دي دا دواړو مقابل دی دا او دا د اعتدال لاره ده یو سرمایه‌دارانه نظام دی کیپیټالیزم هغې وایي چې چا څنګه وګټل او څنګه یې خرج کړه بس سړی آزاد دی د امریکې او د انګریزانو دغه نظام
داغی په مقابل کې یو بل نظام دی سوشلیزم او کمیونیزم چې هر څه د حکومت دی ستا دومره په خپل مال کې اختیار دی چې ستا د خېټې او ستا د بچو او د ښځې کافي شي دواړه نظام غلط دی هغه یو کې انسان بالکل آزاد شو نو که په جوارۍ ګټي که په سودې ګټي که په زینۍ ګټي که په هر څه چې ګټي او ستا مال شریعت د آمدن ذرایع ښودلې په دا ناروا باندې به نه ګټي په سود به نه ګټي په جوارۍ به نه ګټي په زنا به نه ګټي په شراب به نه ګټي دویم دا چې د بل نظام کې هر څه د حکومت دی نو حکومت چې شو نو هغه ټول ناکامیاب شو ستا ځمکه مثلا او ستا دا یقیني چې هر سره نو حکومت علی به هغه خواري نه کوي لکه د خپل ملکیت کې چې د روس نظام د دې وجه نه خراب شو چې هر څه به د حکومتونو مزدور سړي به ځان ته مزدور وي نو مزدور چېرته هغه کار کوي یو سړي چې خپل مال کې څومره شوق یې هغه په پردي مال کې هغه نه وي آمدن یې ختم شو نو روس تباه شو نه شریعت وایي چې تا ګټلې دی ستا مال دی خو د ګټلو طریقې م راته ښودلې دي چې په ناجایز به نه کوې ځکه دا د ظلم دروازه ده او دې کې به فقیر کېږي زیات او مالدار به زیات مالدارېږي دویم دا چې هر څه درنه حکومت نه هلي ستا شی دی ته به په یو خاص مقدار کې هغه که د حکومت د طرفه مقرر وي هغې له به یې ورکړې خو هغې به یې په فقیرانو تقسیموي او که حکومت د طرفه نظام نه نو ته به یې په خپل طبیعت تقسیموي د حضرت ابوبکر صدیق او د عمر فاروق زمانه کې به د ټول مال زکات سرکار اخیسته حکومت او هغه به په فقیرانو تقسیمو بیا چې حضرت عثمان ذوالنورین راغی هغه وی د خپل روپو پیسو د سرو سپینو زکات په خپله ورکوي او د څرګند مال به درنه مونږ الو د فصلونو د سارو دا به درنه مونږ دی باندې د زکات په نظام چې فقیره او د مالدار منځ کې به نفرت نه پیدا کیږي ځکه ستا آمدن دی ستا ګاونډي دی غریب ستا خپل دی غریب او هغه له چېرته یو ونیز نه ورکوې نو د هغه زړه کې به نفرت او بغض پیدا کیږي او جګړې به او چې ته په خپل طبیعت د خپل مال یو حصه خپل غریب له ورکې خپل ګاونډي له ورکې خپل رشتهدار له ورکې نو د هغه به تا سره مینه پیدا کېږي لکه سړی چاله څه شي ورکړي او قدرتي دا ده چې د هغه مینه پیدا کېږي نفرت به نه دویم ستا د مال و دولت حفاظت به کوي ستا د فصل بل سړی به نه پرېږدي چې هلکه نه ستا د کور څوکۍ به کوي او چې دا نه نو اول به ستا نغلا ستا نوکر کوي اول به ستا د کور ډاکه ستا ګاونډي کوي اول به تا ته د نفرت په نظر ستا خپل ګوري نو شریعت داسې یو نظام جوړ کړی دی چې دا د محبت او د همدردۍ دی هغه نفرت په محبت بدلی او جنگ په دوستۍ بدلی او د تشدد او عدم تحفظ دا په تحفظ بدلی ستا څوکیداران جوړ شي خدای پاک زمون مال ته خو محتاج نه دی او نه خدای ځان له غواړي خدای درته وایي دا د خپل رول له ورکه دی غریب له دی خپل ګاونډي له ورکه دی مسکین له ورکه ستاسو معاشره به پې ښکلي د دنیا مالک هغه چاته محتاج د اسمانونو او ځمکو او د خزانو پیدا کوونکی قسم دې که په د زکات په صحیح طریقه عمل شو او خلکو په خپل طبیعت فقیران او مسکینان او ګاونډیانو ته ورکول شروع کړل نو فقیر به پاتې نشي هر سړي ته به د ضرورت مطابق خوراک کولی شي خو نه ورکوي ښه زکات په کومو مالونو کې دی او په څومره مقدار کې دی یو د فصلونو زکات یې هغې ته عشر وایي هغې کې کال نی د فصل پر راتلو دی غنمې جوارې
میوه ترکاری نو دا هغه چې راشي او پوخ شي او خرڅ دی که ته به د هغې عشر ورکې 10 حصه یا به 20 ورکې. دا صحراني ځمکې باراني دا للمو ځمکې دې ټولو کې 10 ده او نهري ځمکې چې حکومت نهرونه وخکي او یا پیارک چې وخکي یا ټیوبویلونه وخکي د بجلی په ذریعه اوبه راوباسي دې ټولو کې 20 حصه. نو د للمو د دشتو د باراني ځمکو فصل کې 10 ده هر څه چی او د نهري ځمکو د ټیوبویلونو د ارټي دې کې 20 حصه. د هغې کال د هغه فصل لا تللی بس هغې کې که په سړي قرض وي او که نه وي د آمدن به خپل 10 ورکوي که مالکې وړوکي وي هم د هغه په فصل کې 10 ده. که قرضدار د دې نه علاوه شریعت په څاروو کې زکات ویلی دی سرو سپینو کې ویلی دی او د تجارت په مال کې دې 3 څیزونو کې زکات دی په څاروو کې سرو سپینو کې او د تجارت په مال کې په نورو څیزونو کې نه. څاروو کې 3 قسمه څاروي هغه څاروي چې چا د نسل لپاره ساتلی خرڅه یم ته خدای کاروباري لکه د ګجر میخې او د ګډبا ګډې چیرلې او د ساروان اوخان د دې خپل نصاب ده. دا پکې شرط چې د کال په اکثره حصه کې به مفت غیا خوري که سړی سره سلو خاني خدا بای غیا په خوري هغې کې شي نشته څومره احسان دی ور سره د شریعت. سړی سره 2000 ګډې چیرلې هغه د بای غیا خوري په هغې هېڅ نشته. سړی سره 200 غوا میخي خو د بای غیا خوري نو په هغې هېڅ نشته. نو هغه څاروي چې د چا پیشه د څاروو ساتلو وي او د کال په اکثره حصه کې مفته غیا خوري سري دشتو کې ځنګلو کې نو په هغې کې زکات دی. نو هغې کې بیا دا زکات دی چې 5 خانو کې 1 ګډه ده او 10 کې 2 ګډې دي او 15 کې 3 دي او 20 کې 4 دي او 25 کې 1 جونګی ده. د 1 کال بچې چې 2 کال کې خپي بیا داسې بیا 10 کې د 2 کالو بیا 40 کې د 3 کالو 10 کاله کې 10 خانو کې د 1 کال فرق راځي. ګډو چیرلو کې 40 کې 1 ګډه ده او چیرلو کې غوا خو کې 10 پورې څه نشته 10 میخو کې 1 کټا کټې دی او یا خاص خیر بیا چې 40 شي نو د 2 کالو څخه یا کټې به ورکړي. نو هغه څاروي چې د چا پیشه د څاروو وي او په مفته غیا خوري د کال په اکثره حصه کې په دوی دا زکات. دویم هغه څاروي دي وروڼو چې هغه د نسل لپاره چاني ساتلی په هغې خپله مزدوري کوي لکه سړي وخاني او په هغې مزدوري کوي بارونه پې وړي راوړي لکه کوچیان یا د سړي غوان وي په هغې سامانونه د خلقو وړي په ریړو کې او په ګاډو کې. نو په داسې څاروو کې یو نظم زکات نشته ځکه ته په دغه څاروو باندې ځان له پیسې پیدا کوې نو په کومو څاروو په محنت چې څوک پیسې پیدا کوي په هغې کې نه. دغه شان بسونه هم دي د سړي 20 بسونه چلیږي خو په مزدورۍ باندې چلیږي په کارۍ
په دې بسونو کې زکات نشته. آمدنې چې جمع شي نو بیا به ورکې. سړي کارخانه جوړه کړي 100 لکه پې بند کړي، په کارخانه کې زکات نشته، ځکه دا کارخانه ته د آمدن ذریعه ګرځي. نو چې کوم شي باندې پیسې ګټې استعماله خرڅې نه، نو په هغې کې زکات نه. نو که سړي سره 200 غویانې 200 اوښانې خو دې په ځان له مزدوري کوي، نو په دې اوښانو کې نشته. او هغه مزدوري که در سره ډېره جمع شو نو هغې د پیسو مسله. نو دویم قسم څاروي هغه شو چې هغه د مزدورۍ دپاره استعمالیږي، په هغې کې شریعت زکات نه وایي. دریم هغه څاروي دي چې هغه د سوداګرۍ وي. دې باندې هر سړی پوهېږي چې یو د میخو ګجري او یو د میخو سوداګري، یو د ګډو چیرلو ګډبۍ شپون چې د هغه دا پیشه ده نصبا، او یو د ګډو چیرلو سوداګري. نو د هغې معامله په تجارت ده، هغې کې د سارو شمېر ته نشي کتې، پیسو قیمت ته به ګورې. د سړي یوه میخه ده مثلا خو خرڅوي یې بله پې والي، بله خرڅه کي بله پې والي، تجارت کوي د میخو. نو دی به د سرمایې په حساب زکات ورکوي. نو چې میخه دی وخت کې 5880 ته رسېدلي نو زکات پکې شته. میخه خو لا زیاته. سړی موټر اخلي او خرڅوي نو بیا به د موټر زکات ورکوي. بس پکاره نه چلے، اخلي او خرڅوي د دې تجارت کې نو بیا به زکات ورکوي. کوم شي چې د تجارت په نیت اخیستل کېږي او خرڅېږي هغې ټولو څیزونو کې زکات دی. که هغه خاورئ، که هغه سیمټي، که هغه خښتې، که هغه لرګي وي، که هغه څاروي وي، او د هغې نصاب هغه په روپو پسې ځي، په سرمایې پسې، په سر پسې نه ځي. نو څاروي 3 قسمه شو. یو د نسل لپاره لکه ګډبانو، هغې کې علي شته چې یو شمېر خاص ته ورسي. دویم دا چې د کال په اکثره حصه کې مفته ګیا خوري. دویم هغه څاروي دي چې د مزدورۍ دپاره استعمالی، د هغې په شا باندې پیسې ګټې، نو په هغې کې اړو شته نه، ستا د آمدن ذریعه ده. دریم هغه څاروي دي چې ته تجارت پکې سوداګري کې، نو هغې کې شمېر ته کتي نه شي، نه ګیا ته کتی شي، هغې کې سرمایې ته کتی شي. نو سرمایه چې ورسېده نصاب ته نو بس ورکوي. 2 ګړي دي خو 5880 ته سر ورسېد نو زکات به یې ورکوي. 40 روپۍ به ورکوي د سرمایې، او په 200 کې به 15 ورکوي، په 1000 کې به 15 ورکوي، په داسې حساب به چلېږي. د سارو نه علاوه سره او سپین، که په خپله در سره سره او سپین وي نو د هغې شریعت جدا نصاب مقرر کړی دی. د سرو یې 19 تولې ویلي دي، او د سپینو یې د خپلې زمانې حضور پاک 200 روپۍ ویلې وې، او د سرو یې 20 دیناره ویلي وو. دینار اشرفی به او روپۍ به روپۍ وه. نو د حضور زمانه کې 2-3 قسمه روپۍ. اول کې د خجورې په شکل به جوړېده روپۍ، د خجورې د هډوکي، بیا ترې مربع جوړه شوه، بیا ترې ګول جوړه شوه. لومبې د خپلو روپو مشینري چې جوړه کړې ده یو بادشاه عبدالملک ابن مروان جوړه کړه. مخکې د اسلام په حکومت کې خپله روپۍ نه وه، ایرانی به وي، د روم به وي، د یو ځای د بل. د ایران روپۍ به وي، د قچرې شکل به وي، هغې ته به بېغالي روپۍ وي. نو د هغې وزنونه، نو د حضور زمانه کې چې کومه روپۍ وه د سپینو، د عامه ایرانی وه، او د هغې وزن و 15 ماسې او 1 راتۍ او 1/15 حصہ د راتۍ. 5 ماشا 101/5 رتی.
نو حضور پاک د خپل زمانه 200 روپے یاد کړي هغه 200 روپو نو 2.50 تولی سپین زر جوړیږي نو 2.50 تولی سپین زر یاد دی قیمت دا د تجارت سر دی هغه دی وخت کې 5880 روپے ته جوړیږي ځکه ما ورېدلې دي تیره جمعه راته چوي چې د چاندې روپے یو توله دی وخت کې په 112 پیسہ دغه ته جوړي د چاندې توله سره نبی کریم یاد کړو نو 10 دینار ویلو دینار یو سکه هغه وخت کې هغه ته به د وزن په اعتبار مسقال وي او د نوم په اعتبار به دینار وي ازمن د پاکستان پیسہ په وزن هغه سلورنی ماسه وزن ودا نو سلورنی ماسه وزن چې د یوې اشرفې شي نو د شلو اشرفونو نیمه تولې سره جوړیږي نو چې کومه شزه سره نیمه تولې سره دروي دی به زکات دا به زکات ورکای او که د نیمه نه کمی نو په شزه زکات نشته د دې وجنه دا تماویلې دي دوه درې ځله چې خزه کاله کم ساته د نیمه زکات خزه اکثر زکات نه ورکي او خاوندم ګناګاری په دې دومره پن سرو باندې سکای دا خزه وې دا زما ګور کفن دی زناور ته به د ګور کفن نه پاتې کې کمړه شوی سو خو بدر باندې کفن واچي دا غاړه چې دی بند نه ګور کفن بس کې چې ستا غاړه بند ګور کفن دې ساده خمتای خو چې سړی آخرت خي خبر کې به په دې سره وسکه نو چې کومه خزه سره ونیمه تولې سره ورسېدل نو زکات ته ونیمه تولو سره زکات به ډیر دی خزه چرته ورکول شي نو د تجارت ټول مال پسپینو پسیزي نو که خود سپین او سره سړی سره نو حضور پاک دا اندازه ویل دا دریم شی دی د تجارت مال د تجارت او د خرید او فروخت په هر څه کې زکات ځکه تجارت باندې مال زیاتیږي نو شریعت وای چې دې کې ستا سره د فقیر حق ته شریعت د مال په گردش کې ساتل غواړي چې یو کور کې جمع نشي چې ګرځي نو د تجارت پر شي کې ده خاورو کې په خوختو کې په لرګو کې که سړی ترکاریم خرڅای سړی ګډي خرڅای سړی سیمټ خرڅای سړی غوامیخه خرڅای اولی نو دې ټولو کې د تجارت د مال په حساب زکات او د تجارت مال پر روپو پسیزي نو 5880 سرمایه شته وخت کې چې دې ته د چا پیسې ورسېده د تجارت هغه زکات ورکړي د فصل نه علاوه د نورو کې علی زکات وی چې په سړی قرض نه تا سره د تجارت مال له خپتا قرض نه د 10 لک روپو مال لري خو در باندې 15 لک قرض نه نو د 15 لک زکات نشته که 10 لک سرمایه دی خو 10 لک در باندې قرض نه نو د 10 لک دغه نشته قرض شریعت مخکې ګڼي دا د خدای د حق نه د بنده حق مخکې دی اول د بنده حق پوره د قرض مسله ډیره خطرناک بلکې د اسلام په کتابونو کې دا دی چې سړی باندې قرضای دی به د ډوډۍ سره انګولي نه خوري کما ډوډۍ چې سړی سپوره خوړی شي لکه د غنمو ډوډۍ نو ترکاری بنالی ا ترکاری پیسې د قرض ته وباسي زموږ ښکلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه یو سړي تپوس وکړو وی صاحب چې سړی شهید شي نو ټول ګناهونه معاف کیږي وی او ټول ګناهونه معاف کیږي بیا ورته وی تاسو وی ما دا وی چې قربان سړی د خدای په لار کې شهید شي نو ټول ګناهونه معاف کیږي وی ټول معاف کیږي خو قرض نه معاف کیږي وی جبرئیل علیه السلام راته د خدای د طرفه وحی راوړه الا الدین
نبی کریم له چې په جنازه راغله صاحب جنازه پې وکړه نو تپوس به یې کو چې په دې سړي قرض شته که نه که قرض نه جنازه به یې پې وکړه که قرض پې و وی د قرض دپاره ته څه پاتې شوي دي د خلاصولو که وی او نو جنازه به یې پې وکړه او وی قرض پې شته خو څه پاتې شوي نه دي وی زه پې جنازه نه نو چې قرض به یې غشتی و او سبا پاتې نو د قرض د خلاصولو جنازه پې نه کوله بیا چې خیبر فتح شو او د مسلمانانو په اختیار کې سباونه راغلل بیا نبی کریم اعلان وکړ چې په چا قرض پاتې زه به یې د خپله جیبه ورکړم خو دا احسان و د په اسلامي حکومت د بل چا قرض ورکول ضروري نه دی البته د بال پچ غم به یې کوي که یتیمان یسیران پاتې شو د هغې د جامو ده او د قرض ورکول په حکومت نیو د پردی خو حضور مبارک به د خپل طرف احسان کو وی چې په چا مال پاتې هغه د هغه د وارثانو دی او که په چا قرض پاتې نو زه به یې قرض ورکړم نو بیا قرض دومره خطرناک شي قرض مه کوه حضور مبارک به هره دعا کې وی خدای د قرض نه مې اخلاص بچ کې قرض نه مې وساتې چا ورته وی صاحب د دې قرض نه هره دعا کې وی خدای د قرض نه مې وساتې وی قرض داسې بیکاره شی دی چې دا سړی دروغجن کوي دا سړی بې وعدې کوي قرضدار به ته والي هغه وعدې باندې به بیا نه ورکې او ورته به وی چې زه به میاشت پس درکم او بیا نه ورکې نو دروغ پکې راځي بې وعدګي پکې راځي نو ډیرو ګناهونو کې سړی مبتلا شي د قرض د وجې نه وی خدای د قرض نه مې وساتې ډیر خلک دې ته خوشحالېږي د بل نه قرض والی خو بیا یې ورکوي نه نو دا خو دوکه ده کنې د قرض ثواب ډېر دی چې سړی چاله ورکړي خو داسې وخت راغی چې هغه خپل قرض باندې به د بیخ پیمانه کړي کنې مسله دا ده چې سړي ته یو حاجتمند راشي او تا سره پیسې وي او قرض دې ورکړه نو چې څومره دې قرض ورکړي روزانه به هغومره پیسې ستا په صدقه کې لیکلي کېږي تعالی به بیا درکوي خو تعالی صدقه کې لیکلي کېږي او چې هغه وخت له در نه کړي ته ورسره احسان وکړي چې زه خیر دی یو میاشت پس یو میاشت درته نورم پاتې نو دوچند وله لیکلي کېږي نو ثواب یې ډېر دی خو دا چې قرض اخیستل دا خو د ورکوونکي ثواب وشو د اخیستونکي خطرناک دی نو قرض چې په سړي زکات پې نشته نو د تجارت په هر شي کې زکات دی او د زکات د تجارت سرمایه دی وخت کې 5880 روپۍ شو یو سړي پلاټ اخیستي خو د کور په نیت یې اخیستي هغې کې زکات نشته خو که په دې غرض چې دا به خرڅوم او علم به نو بیا پکې زکات شته ځکه د تجارت مال شو موټر د خپل استعمال لا اخیستي نو هېڅ تر باندې نشته خو که د موټرو کاروبار کې بارګین کې خرڅې والې نو بیا تجارت شو نو بیا به یې ورکې ښه ورکول چاته دی ورکول هغه چاته دی چې هغه سره د زکات ورکولو پیسې ني په خپله د زکات د ورکولو واله ني یوه دویم دا ده که د زکات ورکولو واله ني خو کور کې یا د سره په ملکیت کې داسې شی وي چې د زکات هغه اندازې ته رسي بیا هم د چا نه نشي اخیستی سړي پلاټ اخیستی دی هسې پروت دی دی وایي چې کله مې ضرورت شي کور به پې جوړ کړم دی د بل چا په هغې زکات نشته ځکه کور استعمالی د استعمال په شي نشته خو دی د بل نه زکات نشي اخیستی کور کې دویم ټوپک وي زیات د ضرورت نه نو که 6 ټوپکې د کور ساتلي خو د تجارت په نیت نی نو په دې ټوپکو کې زکات نشته خو د بل نه نشي اخیستی البته هغه سړی چې هغه د یو کسب خاوند دی او د هغه کسب شي ورسره قیمتي نورې پیسې نی نو خیر دی لکه ډاکټر دی او خپل د اکسرې پلان یې لګولی د لوی مشین خو نور څه ورسره نشته نو دی په دې مالدار نه دی
یو ترکان دی هغه سره د ماشین اوزار دی ټول د ترکانه قیمتي خو نور څه ورسره نشته نو دې زکات اخیستی شي. یو ملا دی هغه سره د 1,00,000 روپو کتابونه دي خو نور څه ورسره نشته نو دې زکات اخیستی شي. خو که دا کتابونه امي سړي سره یې هغه نشي اخیستی ځکه دا د هغه کسب نه دی. که د ډاکټر سامان غیر ډاکټر سره بل سړي سره نو دی په مالدار دی ځکه دا د پیشه نه ده. د ترکاڼۍ د ماشین قیمت یې ډېر یو او 1,000 ماشین ډاکټر ساتلی نو چې چا سره د ضرورت نه زیات په کور کې داسې شی وي چې قیمت 5,880 ته رسي دی د بل نه نشي اخیستی خو په ده شتم نه ځکه دا د تجارت نه وي نو د ټیلیویژن والا چا نه نشي اخیستی د زیاتي ټوپک والا نشي. د دین علاوه ټولو مسکینانو ته ورکولی شي. مسکینانو کې اول د شریعت دا حکم دی چې خپلو خپلوانو کې به ګورئ رور لا خور لا ماما لا تره لا رشته دار د هر چا نه حقدار دی. بلکې ډیرو کتابونو د علماو نه نقل ده چې سړي په رشته دارو کې غریب وي او دی بل چاله ورکای نو کیدی شي چې دا زکات قبول نشي. اول به د خپل خاندان نه شروع خاندان کې هغه چاله نشي ورکولی چې ته تې پیدا یا ستانه پیدای نو پلار لا مور لا نیا لا نیکه لا قر نیکه لا اور نیکه لا نشي ورکولی او چې سته تې نه پیدا او ستانه نی پیدا هغه اول حقدار دی لکه خویندې رونه ترونه ماماګان د هغوی اولاد د پلار قوم او د مور قوم دا اول حقدار. د هغې نه پس بیا ګاونډیان د هغې نه پس دغه کلي خلک ته چې په کوم کلي کې پیسې ګټې بار ته د یو کلي زکات به بل ته نه وړی. البته دو صورتونو کې وړي شي یا پې د علم کار کېږي دیني مدرسه نو د هغې فایده ټول امت ته رسي او یا د جهاد صورت وي جهاد ته ضرورت وي مجاهدین وي یا په یو کلي وبا راشي او مصیبت زلزله پې راشي آبادي روانه شي نو د خپل کلي نه هلته لیږلی شي. د دې صورتونو نه علاوه د خپل کلي زکات په خپل کلي کې تقسیمه. ډېر قمقل شیخانې د حاجیان روانې نو هغوی له پیسې ورکړي د زکات فایده په مدینه کې او په مکه کې مسکینانو باندې تقسیم کا. دا قمقل سړی هلکه ستا ثواب ستا په کلي کې دی ځکه دا ستا د کلي فقیر ستا مال ته ګوري اول حق ده نه تا له د مدینې سړی نه راځي. دا زکات وینا ضروری نه ده چې سړی چاته وي دا په زکات کې قبول که ولې شرمې چې تا ته معلومې چې فقیرې بس ورکه ټیک ټک دې شکي نه بیا ورته ووایه خور ته رور ته رشته دارو ته وایمه چې تا ته معلومې بلکې که په هر نوم دې ورکه خو زړه کې دې زکات وي. خور ته وایې خورې دا مې د الله اختر راوړی دی نو څومره به خوشحاله شي هغه به په عزت والي او چې ورته وایې دا زکات دی نو سترګې به یې ښکته شي نو زکات ورته مه یادوه. خور ته وایې دا مې د الله اختر راوړی دی دا مې د الله شب قدر راوړی دی دا مې د الله جامې راوړی دی نه به خوشحاله شي. خپلو خپلوانو ته خو ستا زړه کې به زکات وي خو چې کېږي پیالې چې نه کېږي خو جدا خبره نو هر لفظ چې ووایې خو چې زړه کې د زکات وي زکات تو شو. خپلوانو ته دا مه وایه چې زکات احسان ورسره کوه چې خپل له سړی ورکړي نو 2 ثواب یې دي او ماغه غاړه خلاصه شو د فرض یې ادا شو او مې صله رحمي وکړه د رشتې لحاظ یې وکړه چې سړی څومره د رشتې لحاظ کوي خدای د ده په مال او دولت کې برکت اچي. وی سړی چې د مور پلار خدمت کوي که په لاسي که په مالي نو خدای د ده عمر زیاتی او چې سړی د خپلو استادانو خدمت کوي که په لاسي که په مالي خدای علم زیاتی او چې سړی د خپلو خپلوانو خدمت کوي احسان ورسره کوي که په لاسي که په مالي نو خدای پاک مال زیاتی. نو رشته دارانو له چې څومره ورکوې
ستا مال به زیاتېږي او قسم دې دا د لیدو خبرې دي د سترګو مال به دې زیاتېږي